کستا د دعا ځای دی هم دا لور دی دا لور ته دعاګانې غواړي که په تا خفه کېږي هم لور د باندې خفه کېږي که تا نه په پنډو زور کوي هم دا لور ته په پنډو باندې زور کوي که تا نه اوبه راوړي دا لور ته اوبه راوړي که تا نه جامې اسري کوي دا لور ته لږ اسري کوي که تا ته پیزار سموي دا لور ته هغه ویډیو یاد ده چې د ایرپورټ نه یو کس راوځي او چا ته ویډیو کړې پټه او دی په ایرپورټ کې چې کله راوځي بهر ته خلک خپل خپلوان ولاړ یې هلته په خپله اندازه ولګوئ یو لور یو زوی دواړه ماشومان دي واړه دي دا ورمنډه کې لا لور دي پلار له ورمنډه کې دا پلار څه توجه نه ورکوي ورته سره پسې لاس ورسه میلاو کي او چې کله ازي ورشي نو هغه اوچت والي دا لور خواته ولاړه ده او داسې اخوا دې خوا ګوري چې څوک ورته ګوري دا د پلار په اړه توجه ماله نه راکوي او دا پلار ته روان شي زوی په ځان سره بغیر کې اخیستلی دی او دا پسې وروسته روانه ده لکه څنګه چې دا سپي په چا پسې ورپسې سبحان ظالمان داسې دي چې هغوی د لوڼو سره ظلم کوي لاول خو چې لور پیدا شي په هغې باندې د خړتم راټلی څوک اوسه خبرې نشي کولی لور مې پیدا شوې ده لاول خو هغه د جاهلیت والا رسم په ده کې راغلی دی او چې کله بیا غټه کي چې هغه د خبرو شي یا لږ غټه شي نو بیا هم ځونه توجه ورته نه ورکوي ولې وایي داسې هم پردي کور ښځه ده وایي او زما خو راځي په کار باندې او دا هر یو سړي ته فراهم دی چې کوم بال بچه دار وي نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی حدیث صحیح مسلم کی دام نقل لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو هکذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چا چې د دوو لونو یو روایت کې دا راغلی د دوو خویندو د دوو لونو یا د دوو خویندو دغې تربیت یې وکړو دغې کفالت دغې د خوراک څښاک انتظام دغې د لباس انتظام زوی له ترقي دغه غوروالی په هغې نه ورکوي چې زوی غوره کوي هغه نه غوره کوي که بعضې ظالمان داسې دي چې هغې د لوڼو سره ظلم کوي لاول خو چې لور پیدا شي په هغې باندې د خړتم راټلی څوک اوسه خبرې نشي کولی لور مې پیدا شوې ده لاول خو هغه د جاهلیت والا رسم په ده کې راغلی دی او چې کله بیا غټه کي چې هغه د خبرو شي یا لږ غټه شي نو بیا هم ځونه توجه ورته نه ورکوي ولې وایي داسې هم پردی کور ښځه ده وایي او زما خو راځي په کار باندې راځي ما ته هغه ویډیو یاد ده چې د ایرپورټ نه یو کس راوځي او چا ته ویډیو کړې پټه او دی په ایرپورټ کې چې کله راوځي بهر ته خلک خپل خپلوان ولاړ یې هلته په خپله اندازه ولګوئ یو لور یو زوی دواړه ماشومان دي واړه دي دا ورمنډه کې لا لور دي پلار له ورمنډه کې دا پلار څه توجه نه ورکوي ورته سره پسې لاس ورسه میلاو کي او چې کله ازي ورشي نو هغه اوچت والي دا لور خواته ولاړه ده او داسې اخوا دې خوا ګوري چې څوک ورته ګوري نه د پلار په اړه توجه ماله نه راکوي او دا پلار ته روان شي زوی په ځان سره بغیر کې اخیستلی دی او دا پسې وروسته روانه ده لکه څنګه چې دا سپي په چا پسې ورپسې سبحان الله اسې ما سوچ کاوه دې لور به څومره مینه راوړې وه دې پلار لره په دې زړه کې د دې پلار نه به دې څومره مینه غوښتله څومره تمې وه چې دا د ایرپورټ ته راوځي کم سے کم هغه په دې مخ باندې خپل کي کم سے کم هغه په دې تندي باندې خپل کي کم سے کم دې سینې ته مې راجوخته کي لیکن هغې ته څه پته وه چې دا درنده پلاره د خو هېڅ توجه دې لور له نه ورکوله همدغه شان ته ازي واغسته دا پسې وروسته روان ده څومره د دې زړه ودرداوه نو داسې انسان له الله دا صفت نه ورکوي ولې ښه دا ماشومان موږ ته راستي دي زموږ نه مینه غواړي دا د پلار څه څومره مینه ساتي او ته خو په زوی باندې ډېر فخر او ناز پې کې خو چې کله لاړ شي او مالداره شي بیا داسې کیسونه چلوي کیسونه که ستا د دعا ځای دی هم دا لور دی دا لور ته دعاګانې غواړي که په تا خفه کېږي هم لور د باندې خفه کېږي که تا نه په پنډو زور کوي هم دا لور ته په پنډو باندې زور کوي که تا له اوبه راوړي نه لور ته له اوبه راوړي که تا نه جامې اسري کوي دا لور یې ته لږ اسري کوي که تا ته پیزار سموي دا لور یې ته سموي زوی خو ځان له صاحب د هوتي نواب دی هغه تا نه دغه کوي خدمت کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم هسې نه دي ویلي من عال جاریتین زما څه خوږ نبی دی من عال جاریتین چا چې د دوو لوڼو تربیت وکړو دی کفارت یې وکړو دی تربیت یې وکړو حتی تبلغا تر دې چې بلوغ ته ورسېږي بیا خو چونکې بل کور ته واده کېږي
جاء يوم القيامة د الله نبی په ورځ د قیامت براشي انا وهو هكذا زو دا دوړه به داسې رواني وي. سبحان الله. ما او دغه کسب په جنت کې داسې وي ورځ د قیامت موږ داسې وزیبو. اے مسلمانانو که د نبی ملګرتیا غواړئ د نبی سره یو ځای پاتې کېدل په جنت کې غواړئ چې هلته تاسو ذلیله نه وئ ورځ د قیامت د محشر په میدان کې شرمنده نه ولاړ د خپلو دقه تنکو تنکو لوڼو د هغې خیال وساتئ زوی په هغه باندې یوازې مه غوره کوه چې زوی ته هر سهولت فراهم او لور به هم دقه شان ته ګوري د هغې په زړه به څه تېرېږي او څوک وله څه ورکوي نه